بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بلینک ډاکومنټ ته راځو او نننی زموږ درس چې دی ایډیټینګ دی. ایډیټینګ تاسو معلومیږي چې نوم نه معلومیږي چې یعنی اضافه توب راوستل، یعنی یو څه کې تغیرات راوستل او یا هغه کې ګرځېدل پیدا کول، یو څه ترلاسه کول. نو دلته په دې کې د فایند نه واخله سلیکټ پورې د دوی عمده موضوعات درې دي. صحیح ده چې فایند دی، ریپلیس دی او سلیکټ دی. خو بیا دوی کې داخل زیاتې خبرې راغلي چې موږ به د هغو څخه مفصل بحث وکړو. کله چې تاسو مساوي آر ان د کار ګوره د فایند سره دی. فایند یعنی یو څه پیدا کول. صحیح ده، تاسو معلومات نوشته کوي پښتو باندې، اردو باندې، انګلیسي، په هر ژبه کې چې وي. او مقصد لسه معلومات تاسو باید ولرئ او تاسو غواړئ چې په هغه کې لغاتونه، جملې، حروف، هر شی چې مزري هغه پیدا کولای شئ. د دې په مرسته باندې موږ به راځو ته ورته وایي چې فرض کړه زه به ورته دغه رقم یو شل پاراګراف ورته ورکړم تعداد چې دونی معلومات ماته راکړه. هغه په تعداد د 3-4 صفحې جوړېږي، دغونې کفایت کوي. اوس راځم، زما هدف دی کې دا دی چې زه په کې یو لغات اول پیدا کړم. صحیح ده، لغات، جمله، هر شی تاسو ورپې پیدا کوي. صحیح ده. نو راسې دلته په دې کې ګوره څو رقمه فایند دی. خلاصه دا کوشنا کنه تک دی که په دې کې یو فایند دی، بل اډوانس فایند دی او بل ګوټو دی. صحیح ده چې ګوټو هم نسبتا دوی ته ورته دی، یعنی فایند خو هغه څه پیدا کوي او ګوټو یعنی هغه ته د ورونی دواړه وظیفه یو شی سو بیرته. نو موږ به دوی هر یو څخه بحث وکړو. را به څه که داسې کلیک ونیسئ، که داسې مستقیمه ور باندې کلیک ونیسئ، اول تاسو ته فایند کار کوي او دلته دې ځان سره یو عنوان راوړي چې د نیویګیشن په نوم باندې دی. نو دغه ځای کې بیا 3 سټیفه درکوي، 3 عمده مسایل دي چې نو راځي چې یو ریزلټ دی، بل پیج دی او بل هیډینګ دی. ګوره چې دا 3 سره مهم مسایل دي کې او تاسو واورئ چې آینده کې بیا دغه شیان کله پیدا کوئ د دغه ځای څخه کولی شئ دغه 3 په اسانۍ سره پیدا کړئ. اوس راځو اول دلته وایي اول دې ځکه وایي څه شی پیدا کوي. ګوره دې ځکه زه ورته اول کې یو لغات ورته ورکړم. کله چې تاسو دغه لغات ورته ورکړئ لغات، نو که تاسو فکر وکړئ ګوره دې ځای کې هغه لغات تاسو اسانه کې په نښه کوي. هغه لغات چې اسنادو کې راغلي دي هر ځای کې راغلي، دغه شاته یو ژړ رنګ واچوئ، هغه یې په نښه کوي، پیدا یې کوي. دا خپل ریزلټ سو، دا څه سو ریزلټ یعنی نتیجې سوې د دې. او په ټولو کې تا ته وایي مجموعه هم درکوي، وایي ستاسو په دغه اسنادو کې چې څونه تا اوس لیکلي دي دغه لغات چې تا ورته ورکوي اتیا دانې پکښې کې پیدا سوله. صحیح ده، دا یې نتیجه سوه. بیا که داسې هر یو باندې ته داسې کلیک نشئ، ګوره هر یو ته داسې جلا جلا موللی چې دا نو کوم یو دی او بیا یې د هغه په هکله باندې تاسو ته مکمل د هغه معلومات درکړي دي. صحیح ده، یعنی فرض که اوس دا په دې کې ګوره دا د په انفرادي شکل دلته راغلی دی، نه دې کې انفرادي شکل څخه او دلته هم په انفرادي شکل څخه دی. خو دلته بیا ګوره دغه چې انتخاب کړی هغه آدر دی په حقیقت کې، نه هغه ځای کې ګوره معلومیږي آدر. صحیح ده، آدر دی خو د تاسو ته بیا هم ټي ایچ ای 4 ځای کې راغلی هغه یې درته په نښه کړی. نو دا رقم یې ریزلټ درکوي. ګوره داسې دا تا نه چې اوس دی وایي هغه دغه دی. ګوره هر یو ته جلا جلا داسې داسې هم کولی شئ چې په دغه نقطې باندې داسې کلیک نشئ، تیز تیز یو بل ته ځئ او هغه به تاسو ته دی پیدا کوي، په نښه کوي. بیا راځئ مهرباني. اوس چې کله تاسو ته راسئ زره دې راوچولی داسې تیز راغلی ښه دغسې هغه کې مه راځه. صحیح ده، راځه جلا کړه هلته ارام ارامي او ته هغه ځای څخه بازار څخه دې غوږونه هغه څټئ. نو دلته راسه ګوره دې کې چې کم یو بیا ته په نښه کوې چې کم یو په نښه کوې. فرض کړه ده خو په دغه نوم سره لغاتونه ټول درته پیدا کړله، نو ته څه کوې دې سره ځم چې یاره په دې کې دا نه دا نه دا هر یو چې د خوښ شو هغه ورته دلته راځئ انتخابوئ چې انتخاب دې کوي دغه څه ورته بس دا زما په کار دی. رنګ ورته ورکړه، اندازه بورډ کې ورته اندازه ورته غټه کړه او تر څو هغه چې سي په نښه سي پیدا سي. راځئ مهرباني. او که دغه رقم ته راسې ګوره بیا دې نقطې باندې کلیک نشئ، دې بټن باندې ورته صحیح ده دا یو دانه ما پکښې پیدا کړئ او معلوم سو کوره دا پیدا. نو دا چې کله پیدا سو هغه څخه وروسته دلته راځئ بیا دې باندې کلیک نشئ. لغات په دې ورته لیکلی وي ګوره هغه ځای کې یاد اوس هم شته. بیا چې کله دې باندې کلیک نشئ دی بیا ګوره ټولو ته رنګ ورکړي او تا ته یو په یو بیا دا رقم په نښه کوي، ورته دا نه دا نه دا ته په خپله خوښه باندې پکښې کولی شئ چې هغه لغات ځان ته په نښه کړې. زه ورته دا ورکړه، زه دې ته مطلب دا رقم کلر ورکوم، زرغون رنګ ورکوم. صحیح ده، زرغون رنګ. او زه دا بولډوم اندازه یې ډبلوم او ورته اندازه زیاتوم، دا مې هم په نښه کوي. صحیح ده، دغه رقم په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې دې کې تلاش کړئ. یو چا درته یو معلومات اسناد یې درکړي او تا ته یې ویلي چې دغه فلانی لغات که اسنادو کې هر ځای هغه په نښه کړه. صحیح ده، دا ماته په نښه کړه. نو په دغه شکل سره تاسو اسانۍ سره کولی شئ. داسې نه چې ته د هغسې پسې ګورې مطالعه کوې ټول نظر باسئ بیا به ته هغه د کوم مقصد چې کوم لغات هغه په نښه کوي او ډېر وخت نیسي. نو سم به خلاص په دې باندې بالاخره تاسو دلته د صفحو پر اساس هم دا کولای شئ چې په څو صفحو کې به دا راغلی وایي، دا په 2 صفحو کې راغلی او موږ سره هم 2 صفحې معلومات دي. نو دا لغات په 2 صفحو کې تکرار شوی دی. صحیح دی. بل دلته راځو هیډینګ. هیډینګ نتیجه نه لري،
دا ځکه چې موږ هیډینګ اصل کې اوس لرو نه. هیډینګ تاسو ته ما تېره ورځ کې ویل چې مال تاسې داسې یو کار وکړئ چې معلوماتو سر یو عنوان باید دونې جوړ کړئ. صحیح ده؟ دلته نشته کوي چې دا د پښتو انفارمیشن دی، د پښتو معلومات دي، د پښتو په هکله باندې فرض کړه ما یو تعداد معلومات جوړ کړي، نو دې ته هیډینګ ورکړه. څه ورته ورکړه؟ هیډینګ. تاسو ته ما وویل تېره ورځ کې ما دغه بیا ډېر ځایونه کې داسې مثالونو کې راځي، نو اول یې دغه دی ګوره دلته یې استعمال راغلی. هیډینګ چې اوس موږ ورکړو نو دا د عادي معلومات سره فرق څه شي. ګوره که موږ عادي معلومات ولرو نو هلته هغه د هیډینګ بخش تاسو فکر وکړو هلته صفر هلته شی نه و، کار یې نه کوئ، کوم نتیجه یې نه ورکوله. ولې که موږ دلته راسو یو تعداد معلومات یا عنوان چې هر شی راسره وي هغه ته هیډینګ ورکړو، په هغو صورت کې بیا دا نتیجه ورکوي. زه دا چې فرض کړه دا هم د انګلیش په هکله باندې معلومات انفورمیشن نشته کومه، لازم دا انتخابوم په دې شکل سره او دې ته هیډینګ ون ورکوم. اوس تاسو راځي دا فرض کړئ تر مابین صفحې سرحدات دي ډېر زیات سره لیرې دي یو بل سره. که چېرې تاسو غواړئ چې دغه ستاسو موضوعګانې چې تاسو جوړې کړي دي او بیا مو په خاصه توګه هغوی ته هیډینګ ورکړی دی، یعنې سټایل مو ورکړی دی، او ته اوس غواړئ چې دا پر دې اساس پیدا کړې، نو فایند باندې کلیک ونیسئ او دلته راسه ګوره هیډینګ باندې اوس نتیجه ورکوي که یا ګوره هغه ستاسو دوه موضوعګانې چې دي او تا ورته هیډینګ ورکړی دی هغه یې دلته په نښه کړي چې بیا هره موضوع کلیک ګوره هغه موضوع ته تا څه کوي وړي دی. ګوره څومره اسانۍ سره هغه کوي. صحیح ده؟ او دا یې ګټه سواله ده، دې نتیجه هم دغه شی. صحیح ده؟ نو په دې باندې پوه سره دا د فایند یو ترتیب چې تاسو خلاص کړئ. بل راځي تاسې اډوانس فایند ما سره وایست. اډوانس فایند په دې کې ډېر مهم دی چې هغه به اوس تاسو سره دې کې زه به دا بېرته دا معلومات ټول په عادي حالت ته راوړم. هغه څه اوس دلته راسم په دې آپشن باندې به کلیک ونیسم، په اډوانسډ فایل باندې به کلیک ونیسم. اډوانسډ فایل باندې چې کله زه کلیک ونیسم د دې هم مطلب هغه شی دی یو لغات پیدا کوي، خو دا لږ څه په بله طریقه سره دی. صحیح دا ډېر داسې په اصطلاح بېخکي پیدا کوي، یعنې داسې چې بیا دې څخه کلای هم نسي او هغه درته یو دانه نشه کوي په نشه کوي. هسې مهرباني. اوس چې کله دلته راسې موږ چې کوم لغات ورکړی دی زه ورته یم چې د دې لغات په ځای دا لغات راته پیدا کړه، دا به اسنادو کې وي او که یا نو دا لغات چې ما ورته نشته کوي زه دلته راځم نیکسټ کلیک کوم، ګوره یو په نشه کوي که یا ګوره اسنادو کې چې هر ځای دا تکرار شوی وي، هر ځای کې ټي او تکرار شوی وي دا به ټول درته پیدا کوي. واضح سره موضوع. او بیا دلته راځو په دې کې بل بحث د کرنټ سلیکشن او مین ډاکومنټ دی چې دا پکښې کې دوه ډېر مهم مسایل دي. اوس ته دلته راځي فرض کړه ته په ټولو اسنادو کې دا ځای دا رقم انتخابوي، داسې انتخاب کوي، مخکې هغه سیمه انتخابوي. صحیح ده؟ یو تعداد. او بیا په اډوانس سیټ فایند باندې کلیک نیسئ او ته ورته وایي چې دا لغات ما ته پکې پیدا کړه. راځئ اوس چې کله دا لغات تا ورته نښه کوي او تا ورته ویل چې ګوره کرنټ سلیکشن هغه ځای چې زما انتخاب کړی دی، انتخاب مې شوی دی، یوازې هغه ځای کې دا پیدا کړه. نو کله چې ته په دې باندې کلیک ونیسئ دی دغه لغات یوازې په کومه سیمه کې درته پیدا کوي؟ یوازې په هغه سیمه کې چې تا انتخاب دغه څخه اخیستی دی. که چیرې بیا ته ورته وایي چې نه مین ډاکومنټ، مین ډاکومنټ څه شي ته وایي؟ ټول اسنادو ته وایي. نو بیرته یې په ټولو اسنادو کې څه شي درته پیدا کوي. دا بیا په هغه ځای پورې اړه نه لري چې تا کوم ځای انتخاب کړی دی، صرف یې په هغه ځای کې پیدا کوي. دا یې په ټولو اسنادو کې پیدا کوي او انتخابي چې انتخاب یې کوي دغه څه خو بیا دغه ځای ته ورته ډایرکټ هایلایټ هم ورکولی شي. نو بیرته هغه مطلب شو لکه مخکې چې څنګه استعمال کوي بیرته نتیجه هغه شی شو که نه. دا هم هغه رقم فایند دی، خو فقط دا په داسې دانه دانه او ډېر داسې بېخکي فایند کوي. او بیا چې کله تاسو دلته راسئ کولی شئ عین زمان کې دې دغه رنګ هم واړوئ د هایلایټر ته، هغه رنګ کې نه دغه رنګ کې ماته خوند راکوي. دغه لغات چې په نښه سو یا پیدا سو اسنادو کې نو ته د دې شاته دا رقم یو رنګ واچوه، نو دوی به په یو وارې په یوه سلا سره د هغوی شاته داسې یو رنګ اچوي. او که دې بیا دلته دا کلیک یې ورته ویل چې کلیر هایلایټ ته د هغه رنګ هم ځینې وخت پرېږدی، نو دا ځای دا کلیک کوي چې دا دې کلیک کوي دوی به صرف انتخاب وي خو هغه د شا رنګ به یا هایلایټ به ایسته کوي. سم خلاص په دې باندې په دې ښه مشکل نشته. راځه دا کینسل وو. بل دی کې تاسو دلته راځي بله موضوع دی کې د ګوټو ده. ګوټو تاسو اخر ته پرېږدئ، ګوټو اخر کې اډوانس فایند ته راځو چې مور کې دا زیاتره اپشنونه چې بیا دي دا ستاسې د دې انګلیسي متن سره خاص تړاو لري. دا په هغه ژبو کې لکه پښتو، اردو، فارسي هغوی کې خاصه نتیجه نه ورکوي. بیا هم زه درته وایم چې تاسو علاقه لرئ زه درته وایم په اول به درته په دا مهمو مسایلو باندې بحث وکړم. صحیح ده؟ راځو په دې کې اول دویم تاسو راځئ ګوره فایند خو مو وکړئ. اوس راځي ریفلیس ته خبره راورسېده، یعنې که ته دلته راسې دې اډوانس فایند کلیک دلته هم ګوره دا ریفلیس دی کلیک کړې بس هغه خبره ده، یا دلته راسه ریفلیس کلیک هم هغه شی درکوي. صحیح ده؟ نو ریپلیس کې بل شی نه را پیدا کېږي، صرف دې سره دا رقم دویمه خانه را پیدا کېږي، داسې سپینه خانه. صحیح ده؟ چې دې هدف دا دی ګوره زه اوس دلته ورته وایم چې ته دا لغات پیدا کړه. فرض کړه اول دا به ورته دې ځای څخه فایند کلیک کړم، پیدا یې کړې که دې پیدا یې کړې. صحیح ده؟ بیا به فایند کلیک کړم چې ځان ته مستقلې داسې یو به پیدا کړم. دا ځان ته مستقل راغلی دی او د پیدا کوي په نښه کوي. زه چې دغه لغات واړوه په یو بل شي باندې
فرض کړه زه ته وایم چې دا لغت واړه فرض کړه په می باندې صحیح ده دغه ځای کې ورته د شي ضرورت شته ته د صفات کده د شي ضرورت شته اوس چې کله ریفلیس کلیک ګوره الته د په ځای باندې شراله می ان تاسو د څه کارو کې ترازی ګور دا اوس راځي ریفلیس ارزه کې به دا راغلی ګوره ریفلیس ګوره ارزه چې د لغت هغه دغه په ځای کې شي نشته کې شراوړي می او ریفلیس ال کې کلیک کړئ هر سوچ پتی اسناد کې ګوره اته د پنامه باندې یو لغات کساس فائدې دا ټول په یو واره باندې واړی ریفریش ار ټکلیک ټول په دغه لغات باندې واړی نو اسناد کې خامخا جنجالونه راځي داسې هغه په پیدا کې خطونه ځکه رنگونه ځکه چې دا د خپل حالت نه واوښتای صحیح ده یعنی د شي د ضرورت نو هم ورته واچوي کچې دلته بیرته تراسي د سر کې ورته دا واري می نیوشته کې او لاندې ورته چې بیرته دا په کوم لغات واړو په خپل هغه په خواني لغات باندې نو ریفلیس خو یو دانه درته اړي ګوره بیرته په خپل لغات باندې او ریفلیس ال ټول درته اړي به دا جننه ختم سي سم خلاص په دې باندې ریفلیس صرف یو لغات بل باندې درته اړي بل ازو په دې تاسو بل عمده موضوع چې لري زما اسما ټول انتخاب کوم نارمل وکلیکم کله چې تاسو دا رقم معلومات ولرئ بل په دې کې مهم درس د سلیکټ دی د سلیکټ او په سلیکټ کې څو خبرې راغلي دي سلیکټ حال خو دوه کار کوي چې دا کلیک ټول معلومات درته انتخابوي بس ټول معلومات انتخابوي به دې سرچ ته هر معاملې کوي رنگ ورګي اندازه غټي هر ترتیب چې دې باندې استعمالي هغه په ټول باندې تطبیق کېدای شي شارټکټ کنټرول ا دی موږ اکثره تو زموږ دوستان په کیبورډ کې کنټرول ا کلیک ټول اسناد انتخابوي بس صحیح اسانه سره بیا راځي نو دا رقم چې کله دلته تاسو راسي ګوره په دې کې سلیکټ کې په دې باندې فورس ولا ټول اسناد انتخابوي بل سلیکټ سبجیکټ دی دا هغه د دې تر مابین فرق شته دا هم انتخابول ته وایي خو اخر کې یو کلمه سره غلي د ابجیکټ صحیح دا سلیکټ آل وای دا سلیکټ ابجیکټ وای ابجیکټ په عموم کې تاسو زده کی چې ابجیکټ اشکال ته وای لکه تصویر شکل دا رقم یو شیپ چې تاسو جوړ کړئ دلته راځي دی باندې کلیک نشئ دا اوس خپل یو ابجیکټ سودا چی سو یو ابجیکټ سودا رقم دلته راځي کلیک نشئ دا رقم بل ابجیکټ جوړه نو کچیر تاسو راسي فاس کا په دې شکل سره اوس کتیل ته موږ انتخاب کوو نو دلته یو قسم جنجال راځي رامنځته کېږي او تاسو دغه شی سره ګورئ چې مخامخ کېږي زه راځم دلته غواړم یعنی فاس که تاسو د صفات کې زموږ هدف دا دی چې دغه ابجیکټ چې د دې معلومات په سر راغلي دي تصویرونه دي یا شیپونه دي شکلونه زما هدف دا دی چې یوازې دا انتخاب کړم ختم یې کړم او لاندې معلومات یې پاتې شي زما هدف په کې دا شی دی خو هغه چې کله زه داسې انتخابوم داسې انتخابوم او باکس ورته کې ورڅوم معلومات مو سره ختمېږي او شیپونه مو سره ختمېږي دغسې کېږي که نه داسې خو نشي کېدی چې ته دلته راځې یوازې به ته شیپونه د دې څخه انتخابوې په نارمل حالاتو کې ولې که چېرې تاسو داسې کار وکړئ چې فرض کړه دلته راسئ د دې ځای څخه سلیکټ ابجیکټ یې وارې دا رقم کلیک کړي او بیا نو راسئ ته د دغه ځای داسې انتخاب واخلئ دی به اوس دا وار یوازې څه شي انتخابوئ یوازې به شي اوس چې کله ته د کیبورډ څخه باکس وسې دوی ته یو رنګ منګ ورکوي په یو رنګ رنګ اخلي خو دوی دا ټول انتخابوي چې باکس وسوی معلومات ته ضرر نه رسېږي یوازې دې څخه هغه اشکال له منځه ځي سر مو خلاص په دې باندې مشکل به دې کې نه سر بل ازي تاسو ګوره په دې ترتیب کې دلته بل موضوع چې دې کې راغلی ده هغه د سلیکټ آل ټیکسټ ویز سیملر فارمټینګ څوک راته ژباړلی شي دغه جمله ډېر غټ نوم یې دی مثلا اوس په دې خط چې ما ډیزاین کار کړی دی هغه ما دا رقم سلیکټ کړ چې دغه سټایل ولري مثلا آفرین صحیح ده هغه یې هدف دی یعنې د دې هدف دا شی سو که چیرې موږ دلته راس ګوره دلته اوس داسې یو کار زه کوم تاسو ورته متوجه سئ دا ډېر مهم شی دی اکثر دوستان بیا دا پوښتنه درڅخه کوي راځو دلته دا ساحه انتخابوو موږ دې ساحې ته فرض کړئ یو رنګ ورکړو داسې زرغون یا فرض کړه سور رنګ ورته ورکړم هغه معلومېږي داسې یو رنګ مې ورکړئ بولډ مې کوي اندازه مې ورسره غټه کړه او دغه ته ورته فرض کړه دا فارمټ پرنټر ما کلیک کوي د دغه څخه دې پاراګراف ته دغسې خصوصیات ورکوم اوس دوی دواړه یو رقم سوله فارمټ پرنټر هم تاسو ویلو هغه د خصوصیات یې نکلي به ځای صحیح نو د دغه دوه پاراګرافو هغه خصوصیات یو شان دي خو د دوی په مابینځ کې داسې معلومات راغلي دي چې هغه دوی سره ډېر فرق کوي صحیح ده ساده معلومات راغلي یا موږ تاسې باډي ټیکس ورته وایو نو اوس چې کله موږ دلته راسو ګوره په دې مورد کې چې کله ته غواړې چې یوازې د دې اسنادو نه هغه رنګین معلومات چې موږ ورته رنګ ورکړی دی فارمات ورکړی دی یوازې دا انتخاب کوو مابینځ کې ساده معلومات یې پاتې شي نو څنګه کوې دا کار اوس دلته که ته کنټرول ا کې دا خو ټول انتخابوي صحیح ده هغه بدرنګه او ښایسته معلومات نه غواړي صحیح ده نه ګوري هغه او که چېرې داسې کار کوي چې دا انتخاب کې او بیا اوس غواړي چې دا انتخاب کې اوسه نو هغه چې ته دلته راځي دا انتخابوي بېرته هغه ایله کوي نو څنګه باید داسې کار وکړي چې دوی صرف یوازې دغه کوم ځایونه چې رنګ به ورته ورکړی دی فارمټ ورکړی یوازې دا انتخاب څخه هغه ساده معلومات
د خپل مابین سپیډ دا رقم کېدای شي نو هغه داسې کوي چې په دې رنګه معلومات کې خپل د کارسر درې یا به دا یو وردس انتخاب دی بیا بدل دراسه دي چې ورته سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ لیکي اوس ګورو دی یوازې څه کړه سره اس کوم رنګ سره کسه دی هغه سره انتخابي دی هغه سره سلیکټي دی انتخابي دی صحیح ده خو د دوی څخه چې فرق یې هغه معلومات اوس هم په خپل پخواني حالت کې قرار لري صحیح ده هغه نه انتخابي بیا چې کله تراسه دي چې دا نارمل کې دی بدواړه یو کلیک سرور ته کم حالت وړي نارمل حالت وړي سم خلاص ودی شمني انا هدف دی کې دا و چې هغه کم اوس ترازی فرض کړه یو لغات دلته انتخاب کړی دی ستورنګ ور کړی بولډ کړی دی لس اندازه غټه کړی به فارمټ میټر دی کلیک کړی دی د دې مکمل پاراګراف هغه شی جوړ کړی دی اوس ته په دغه یو رنګه لغات باندې ولاړ و دغه لغات چې ورته زما په اسنادو کې ارسونه صفه لاندې یا پورته یا شته دا رقم رنګ اخیسته وي د خصوصیاتو کې ورته دغه یو لغات نو ته دا ورسره انتخاب کړه صحیح ده نو په دې کې ستا کارسر د ولاړ دی کارسر دروي تر ځا کلیک او تر ځا کلیک چې کلیک ګوره دی ځان سره واځي هغه د په شکل چې کوم معلومات جوړ دي هغه انتخابي خود د تر مابین کوم ساده معلومات یا د سره فرق کوي نو هغه نه انتخابي سم خلاص ودی معنی اول تاسو درازي ګوره په دې کې بل شي دا غلې دي چې کله تاسو دراسي وای سلیکشن پن دا پکې کې مهم شي دی سلیکشن پن د سیو کار کې کوم ځکه کې دا نتیجه نه ورکړي ځکه خالی دی د دوه کار د شیپونو سره دی اشکال تاسو هم کې بعض شکلونو تکلیف ولا راکم دا شکلونه چې تاسو کله جوړ کړئ نو دا چوز کله د تراسه په پرنٹ کې دا ګورین په چاپ کې دا چاپی سره کنه اسناد سره چاپی دی ګوره ځکه جوړ کړي د صفحه کې موجود دي نو کته وای چې دا یو حدیث دی چې به ختمه دایمه ختمه هغه چلا بیل خبره ده کچیر ته څه وای چې موقع ته پټسي یعنی دې چاپ کې زدا نه راوړم دا وای دوسره چاپ نسی نو هغه بدل ترازی دې څخه به استفاده کوي دا چې دغه کلیک کړئ زه نو غواړم چې دا ختم کړم ډیټ کما یوازې غواړم چې موقت شکل لپاره موقت وخت لپاره دا پټ کما نو دلته دا کوم ستر کې باندې کلیک نسی ګور هغه شی دلته څه کیږي پټی صحیح ده اچھا خبره وي خاصه په واچا صحیح ده اثر کې په پټی کا هغه دا غوړي ګور سره کې ورمن پټی کړی نه او دلته چې کله تاسو هایټ آل ورته کلیک یو کلیک سره ټول پټی او شو آل سره یو کلیک سره ټول په ټول اسناد کې چې هر ځای وي هغه ښکار کیږي اوس دا درته وایم کدل د ځای څنګه دا هغه نه د استوري والا د سر چاپ نه دا یو دنه چاپ سي نو اوس کله درازي ګور پرنٹ کې بیا ګوره یوازې هغه یو دنه چاپي هغه استوري چې دی هغه نه چاپي صحیح ځکه هغه ما هایټ کوي کما چې دا سکارو کوي چې اوس دای وری بند کړي سي کچیر ما د سکارو کوي چې دا مم پټ کوي درګم نو ګوره ته شیپونه لري اسناد کې شیپ ستا سره ستا اشکال کو چاپ کی ناراضي صحیح ده ولې کته دا سکارو کې چې دراسي دا به ورسي بندې کچیر تراسي دی باندې کلیک ونی سدا سي او دا شو آل کې ورته ټول ښکارا کې او بیا نه دلته تراسي په فایل باندې کلیک ونی پرنٹ باندې کلیک ونی نو بیا چاپ کې راځي کنه چاپ کې راځي سم خلاص به شان باندې نو دا اوس تاسو نن موضوع او یو څه هغه بعضی کوشش چې بکسونه اپشن پر کې بعد چې هغه به موږ څخه سبا ورځ بحث وکړو ځکه نن در باندې ډیری ده صحیح ده او دا غټیم کې خلاصې دي چې څونه وخت پاتې نو هغه باندې به سبا بحث وکړو صحیح ده او تاسو دې پروګرام د اول 2 منوګانې له زیات درس لري صحیح ده چې بیا واخوا سره بیا دوه درس لري